وروسته له امازون د ځنګل څخه د نړۍ تر ټولو دویم خطرناک ترین ځنګل وپیژنئ. د دې ځنګل نوم دی د کانګو ځنګل. په لومړي سر کې به تاسو ته د کانګو د ځنګل په اړه معلومات درکم او وروسته به تاسو ته د دې ځنګل هغه خطرناک، ویرونکي او پټ رازونه وړاندې کړم چې په اورېدو سره به تاسو هم خورا حیران شئ. د افریقا په زړه کې پروت کانګو د نړۍ له تر ټولو مهمو سیمو څخه ده. دلته د امازون وروسته دویم لوی باراني ځنګل شتون لري. په دې ځنګل کې داسې ژوي ژوند کوي چې ځینې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نه موندل کیږي. هر کال ساینسپوهان دلته داسې ډولونه کشفوي چې مخکې هیڅ چا نه ولیدلي. د کانګو سیند چې د افریقا له تر ټولو لویو سیندونو څخه دی، د میلیونونو خلکو لپاره د ژوند شریان دی. دا سیند نه یوازې د اوبو سرچینه ده، بلکې د ترانسپورت، ماهي نیونې او اقتصاد مهمه برخه هم ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کانګو باراني ځنګلونه د نړۍ د اقلیم په توازن کې مهم رول لري. دا ځنګلونه په لویه کچه کاربن جذبوي او د ځمکې د تودوخې په کمولو کې مرسته کوي. د کانګو په ځنګل کې داسې رازونه پټ دي چې حتی تر ټولو زړور څېړونکي هم ترې ویریږي. دا سیمه له اسرارو ډکه ده. دلته داسې کیسې شته چې د ورک شویو تمدنونو نښې، عجیب غږونه او نادر موجودات پکې شامل دي، او دلته لرغوني او پخواني ښارونه هم د ځمکې لاندې موندل شوي. په دې ځنګل کې خورا ژور او ویرونکي ځایونه هم شته. د کانګو په بیلي ځنګل کې د بیلي بیزو په نوم د یو عجیبه موجود کیسې خپرې شوې دي. ویل کېږي چې دا موجود نیمه بیزو، نیمه ګوریلا ده او د انسان له قد څخه هم لوړه ده. ځایي خلک وایي چې دا په ډله ییزه توګه ښکار کوي او د هوښیارتیا نښې هم خورا زیاتې لري. ساینسپوهان یې یوازې یوه نه حل شوې معما ګڼي، خو ځایي روایتونه یې د شپې خطرناک ښکاریان بولي. د کانګو په ژورو ځنګلونو کې د یوه لرغوني ښار پاتې شونې موندل شوي دي. مات شوي د تیږو دیوالونه، عجیب نقشونه او د ونو لاندې پټې لارې ښیي چې دلته یو پرمختللی تمدن موجود و، خو د دې خلکو برخلیک لا هم نامعلوم دی. په ځینو سیمو کې د شپې داسې غږونه اورېدل کېږي چې انسان په ویره کې اچوي. ځایي خلک دا د روحونو نښې ګڼي، خو ساینس یې د طبیعي فزیکي پدیدو یا حیواني غږونو سره تړي، که څه هم بشپړ وضاحت یې نشته. د ځینو کیسو له مخې یو عجیب بوت چې په ځنګل کې موندل شوی و، د لمس کولو وروسته د خلکو لپاره د ناروغۍ، ویرونکو خوبونو او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی و. وروسته دا بوت بیا ورک شو او یوازې افسانې ترې پاتې شوې، خو دا خبرې د ځایي خلکو لخوا ویل کېږي. د کانګو په ځینو سیمو کې داسې سیندونه شتون لري چې اوبه یې تل د جوش په حالت کې وي، یعنې اوبه یې تل خوټېږي. ځایي خلک دا د روحاني ځواک نښه ګڼي، خو ساینسپوهان یې د ځمکې لاندې ګرمې سرچینې او طبیعي پدیدې بولي. د ځنګلونو په اړه داسې روایتونه هم شته چې یوه ورکه شوې قبیله پکې ګرځي چې ناڅاپه ښکاري او بیا ناڅاپه ورکه شي، خو په دې اړه هم کوم ثبوت نشته. یو غار دی چې په میلیونونو بټ کې، چې ځینې ورته آسماني شاپرک هم وایي، په دې غار کې ژوند کوي. دومره شور او تیاره لري چې خلک له ویرې نه ورننوځي او ویل کېږي چې ځینې کسان چې ورننوتلي بیا بیرته نه دي راوتلي. د کانګو په ځینو افسانو کې د یوې غټې غڼې یا تارکش یادونه کېږي چې د سپي په اندازه ده او د قوي جالونو په جوړولو سره ښکار نیسي. دا کیسه تر ډیره د ویرې او افسانې برخه ده، خو لا هم د خلکو په ذهنونو کې ژوندی ده. د موکیلا منبي په نوم یو موجود د کانګو په سیندونو کې د یو ژوندي ډایناسور په توګه یادېږي. که څه هم ځینې د پخواني حیوان احتمالي پاتې شونې بولي، خو هیڅ علمي ثبوت یې نشته. په همدې ځنګلونو کې داسې ونې هم شته چې د پرې کېدو پر مهال یې له ځان څخه سره مایع وباسي لکه وینه. علم دا یوه طبیعي پدیده بولي، خو ځایي خلک ورته د ځنګل زړه وایي. په کانګو کې یوه سیمه هم شته چې تقریبا هره شپه پکې برېښنا لیدل کېږي، چې د ځمکې طبیعي شرایطو یوه نادره بڼه بلل کېږي. د لویو مارانو کیسې، د عجیبو او غټو موجوداتو روایتونه او د اوبو لاندې افسانوي مخلوقات ټول د همدې سیمې د فلکلور برخه ده. په همدې ډول کانګو د نړۍ له تر ټولو بډایه او هم له تر ټولو د اسرار څخه ډکه سیمه بلل کېږي، چې هم طبیعي شتمني لري او هم داسې کیسې چې لا تر اوسه یې کره حقیقت نه دی ثابت شوی. آیا تاسو حاضر یئ چې داسې ځای ته سفر وکړئ؟ نظر مو په کومنټ کې شریک کړئ.